الله چې دی نن ډېر زیات مالګیر و حبیب الله څومره به دې ګیرې کړي وښایه ورته ته دې خواږه دا وګورئ دا مال یې ګیر کړی دی حبیب الله باسط خان هم بلا پیسې ګیر کړي باسط خان یو لازیله ورته وښایه وښایه ورته باسط خان هم پیسې ګیر کړي دا دا وښایه ورته باسط خان ډېرې زیاتې پیسې ګیرې کړي دي ته وښایه ورته سمې مړه دا وګورئ ماشاءالله ښه السلام علیکم ستړي مه شئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم دا وخت د شعري جنج دی په کلي کې او د ماښامې جنج جوړي تیارم ده ویډیو به دومره ښه نه کېږي خو بیا هم کوشش کوم چې ویډیو وکړم او ستاسو خدمت کې شیر کړم دا له خیره حجرې طرف ته ور روان یو الله چې دی نن ډېر زیات مالګیر و حبیب الله څومره به دې ګیرې کړي وښایه ورته ته دې خواږه دا وګورئ دا مال یې ګیر کړی دی حبیب الله باسط خان هم بلا پیسې ګیر کړي باسط خان یو لازیله ورته وښایه وښایه ورته باسط خان هم پیسې ګیر کړي دا وښایه ورته باسط خان ډېرې زیاتې پیسې ګیرې کړي دي ته وښایه ورته سمې مړه دا وګورئ ماشاءالله ښه دا وګورئ بس دا ماسخوتن بانګونه و که نه نو ډول مول یې بند کړلو دا د واده زلمی دی شعري بس دا ورسره اوس ځوانان زلمي چې دی تصویران وباسي دلته کې ولاړ دي او مونږ چې دی ناګهاني په جنج باندې راغلو بس ویډیو مې سټارټ کړله نو دا ستاسو په خدمت کې مې چې دی لږه ډېره ویډیو شیر کړله او امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي او بس د جنج ټول مناظر چې دی په دې ویډیو کې ما ته سره شیر کړل څومره چې ما ته مخې ته راغله که نه او بس داسې قسمه پروګرام دی وګورئ ګیر چاپېره هلکانو پکې ډېرې پیسې ګیرې کړې یو دوه ځوانان مې راټینګ کړل او پیسې هم تاسو ته وښودلې نو کتونکو څه داسې قسمه پوزیشن ټول مې تاسو سره شیر کړو اوس ماله په دې ویډیو کې دلته اجازت راکوئ انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په